امام سیر سقطي رحمه الله ډیر جلیل القدر عالم د صوفي کرامو د ټولۍ څخه تیر سوی دی او امام ابن قاسم رحمه الله د هغه څخه یو څو خبرې نقل کړي دي چې هغه د متقیانو زاهدانو پرهیزګارانو یو څو اخلاق بیان کړي دي. دا یو څو خصلتونه دا د متقیانو پرهیزګارانو دي. اول دا چې الشکر علی الحلال، پر حلال رزق باندې حلال مال باندې شکر ادا کوي، ځکه چې حلال مال دا د الله رب العالمین له طرفه لوی نعمت دی، نو باید په دې باندې شکر ادا سي. دویم دا چې والصبر عن الحرام، د هر حرام کار څخه پرهیز کوي، صبر ورنه کوي، ځان ورنه ساتي. هغه که په دنیوي کارونو کې حرام کار وي، که بله ګناه وي، که مال حرام وي، د دې ټولو څخه ځان ساتي، ځکه چې حرام کار ته کوشش کول، د حرام کار دپاره ستړیا تیرول، دا ټول حرام کارونه دي، کبیره ګناهونه دي. نو دا د متقیانو پرهیزګارانو دویمه علامه ده چې د حرام مال څخه ځان ساتي، پرهیز ورنه کوي. او دریم دا چې ولا یبالي متى مات، او د دې باک نه کوي چې کله هغه مړ سي، ځکه مرګ حق دی، لازمي مرګ راتلونکی دی. هیڅوک چې ذی روح یي، د روح والی، هغه د مرګ خلاصون نه لري. نو متقي انسان د مخکې له و مرګ ته ځان جوړ کړی وي، خپل حساب و کتاب یې ټول صفا کړی وي، نو دی دا باک نه لري که سبا مړ کېږي، که بل سبا مړ کېږي، که څه وخت بعده مړ کېږي. دا درېیمه علامه د متقیانو ده. او څلورمه ده چې ولا یبالي من اکل الدنیا، د دې پروا نه کوي چې دنیا چا وخوړل، دنیا چا وګټل، د چا سره ډیره ده. ولې چې هغه وجه دا ده چې پنځم خصلت په دې متقیانو کې دا یي چې پر دوی به د فقیر او د غني فرق نه وي، دا به ټول دوی ته یو راکم وي. نو چې هر انسان داسې ځان جوړ کړي چې په ده باندې د غني او د فقیر او یا د فقر مسکنت او د غنیتوب په ده باندې باک نه وي، دته دا ټول یو شانتې وي. نو که غني وي، که مالداره وي، که شتمن وي، هغه هم باک نه کېږي، د دنیا په خاطر دغه عزت هم نه کوي، دغه قدر هم نه کوي، ځکه دته فقیر او مالداره ټول یو شانتې وي. نو دا پنځه خصلتونه دا د زاهدانو، دا د متقیانو پرهیزګارانو دي. اوس تاسو په خپلو ځانونو کې وګورئ، دا پنځه خصلتونه، پنځه اخلاق په تاسو کې موجود دي که نه؟ که دا پنځه خصلتونه موږ او تاسې په خپلو ځانونو کې موجود کورایولو، نو دا د متقیانو پرهیزګارانو صفتونه دي. الله رب العالمین به موږ او تاسې متقیان او پرهیزګاران جوړ کړي چې د هغوی دپاره بیا ډېر غټ نعمتونه دي او ډېر عظیم فضیلتونه او لوی ثوابونه د هغوی په برخه دي. او که دا خصلتونه په موږ او تاسې کې نه وي، نو بیا موږ او تاسې متقیان، پرهیزګاران او زاهدان نه یو. نو باید دغه صفتونه په خپلو ځانونو کې راولو. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.